ایوب علیہ السلام دیر لوی جلیل القدر پیغمبر. واذکر عبدنا ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب ارکض برجلک هذا مغتسل بارد وشراب. قرآن واذکر عبدنا ایوب، اے زما پیغمبر دے قوم ته د ایوب علیہ السلام خبر اوکا. څنګه سره ګډه او چیلې ډېر شیطان خدای ته وی چې یا الله د ایوب علیہ السلام زکه ستا عبادت کوي چې ګډه او چیلې ډېری دي چې اسنه خدای را نه د چیلې وانه دي. الله وی ښا دا باندې بده مرکه کم خور کې وبراله او سمره ګډه او چیلې چې په خور کې سره دي ټوله وبویو. شیطان ته خدای وی چې اوس وای وی یا الله ته زامنی دي په دې زامنو زړه جوړ دے چا څه نه کړه زامن را نه خدای والی نو بیا به څه کوم نو د دې یره ستا عبادت کوي چې دا زامن را نه خدای وانه. ایوب علیہ السلام د شپې په خپل کوټه کې ناشته ولګیا دی الله 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 الله. واوري عزیزانو پیرانو میرانو نه خو تاسو طریقې مریکې ډېرې کوي او یو ټکی زمام واوري چې سیوا د دې نه ګوره بل ټکی ونه کوي څه الله 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 چې دا الله ټکی په دې زړه کې کور جوړ کړي. ترخص وهي پیچکس چلے فروٹ خرسے گاڑے چلے دکاندار تلا تلے وغیرہ وغیرہ وہ جب آدھی چلے گیا کہ اللہ 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 نور وظیفی نشتے. ایوب علیہ السلام لگیا دے اللہ 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 پاتو وارو زامنو کوٹا را پریوتا اتو وارا تلان دی. شیطان ور تراغ ایوب علیہ السلام ته وی چې تب الله الله کې لګیا اتو وارا زامن دی کوټې لاندې شو. ول چپ په د پاسه دی ویل یو ول الحمدلله خدای د خخول ندیم ز خلاص کړ. شیطان ته وی ز خدای خخم په خپل کړ بیا لګیا دی الله 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 او څوی فصبر جمیل والله المستعان على ما تصفون. صبر لوی کور دی صبر نه لوی شی بل نشته. لوی مصیبت در باندې راغی او صبر دی وکړو دینه لوی مقام بل نشته. ایوب علیہ السلام په خپل برید کې لګیا دی په زامنه پروا خدای ستا مالو او تا واغستو ستا امانتو تا واغستو. الکه چې زه تا سره امانت کې د مودر نه یو سم نو ورپسې بجاړي ها تاسو بجاړي ورپسې. اولاد د خدای امانت دی خدای درکړی دی او خدای واغستو خبر خلاص. ته څه علاج رحمان بابا وایي زوی د پلار په غېږ کې پروت وي روح لال شي د قضا علاج په مور او په پلار نشي. د قضا علاج په چا نه کې علاج صبر دی او دا ټکي ویل دي چې انا لله و انا الیه. تکلیف راغی او انا لله دی ویلې د دې ډېر لوی اجر خدای تا تم درکې و مړی ته. بیا شیطان ویلې خدای ته چې یا الله د ایوب علیہ السلام په بدن جوړ دی ځکه ستا عبادت کوي چې څنګه بدن کې مې څه ګډوډ جوړ نه کی. ویل ښا ویل الله بیمار کړو ایوب علیہ السلام داسې بیمار کړو چې 13 کاله په کټ واچو 13 کاله په ایوب علیہ السلام په کټ کې پروت او خدای ته څه وی چې یا الله ټول بیماری ستا د طرفه ده ما ته بسر سترګو قبوله ده. دا یو عاشق وایي که نه
وی ترا چی سود کے مرا بہجر میں سوزی ترا چی سود کے مرا بہجر میں سوزی ولو فرحت بهذا رضیت بالضرر د سحر دے بات تا وہی بات تا سحر بات پی جنے سحر بات پی جنے ماما سحر کی باد نسیم لگی خستہ وندے بات نو د عاشق وئی چې اے د سحر بادا که زما د یار کوسې ته ورغی نو زما سلام ورته ووایه او بیا ورته ووایه چې ترا چې سود که مرا بهجر می سوزی ولو فرحت بهذا رضیت بالضرری تاله سپلاس درځي چې په خپل جدایۍ کې ما سوځئ ولو فرحت بهذا رضیت بالضرری که زما په سوځېدو ته خوشحاله په خدای قسم چې ستا د لاسه په ځان ته اور لګولو زه خوشحاله سبا بکوچے جانال گر ہمیں گزری اذا لقیت حبیبی فقل له خبری ترا چی سود کے مرا بہجر میں سوزی ولو فرحت بهذا رضیت بالضرر ایوب علیہ السلام ورتوئی چہ پروردگارا د دین زیاد مرض را باندې کې د استاد لاسته ز په خوشالم خو جبه اوزړه ته مې څه موایا چې تا په یادو ما دا جبه اوزړه مې م بیمار وا چې تر نه چرته هیر نه وکه دې شیطان ته خدای وی وسوایا او یا الله معافي غواړم جبرائیل علیہ السلام اتلس کاله پس الله راولې غلو چې ورش ایوب علیہ السلام روچت کا او ورته وای چې د خپل پزمکه هوا جبرائیل راغه او ایوب علیہ السلام روچت کو ارکض برجلک چې خپایواله نو د خپل لاندې چینه راووتا ورته وای هاذا مغتسل بارد وشراب پچینه کې ولا غوپا ورکړه او چې غوپا ورکړه او راوی وستو تاسو ولکه چې داړو چرته بیمار شوی خزه تلی و مزدورای پسې هغه به مزدوری کوله او روټای به پیدا کوله او ایوب علیہ السلام له پریزانه راوړه چراله چې کټ کی ګوري مریض نشته ځکه چې ایوب علیہ السلام خو جگ جوړ ناست خزه ویل یا الله زما بیمار څه आवाज ورته د اسمان نو شو چې کتاو د بیمار سترګې دی په خپلو کې ولګې دی نو یو بل بصر او پیجنې چې ایوب علیہ السلام داسې ورته وکړه نو د خپل میړه سترګې او پیجن نو ورغاړې وته او په سجده پریوت او د خدای بلې مهرباني ته په دې بیماری کې ایوب علیہ السلام ته په څه خپه شو ورته وی چې زه جوړ شم و خزه تا به ز سل درې وهم قسم یې خوړلې ایوب علیہ السلام وی چې یا الله دې خزه ته خو ما سره ډیره خواري وکړه او ما قسم خوړلې چې سل درې به دی وهم نو الله ورته وی چې ایوبا نری نری لرګي راغونډ کې یو سل او یو داسي ګډه غوندې جوړ کا په هغه د سلو لرګو په ګیډي یو ټپ اسې دی لور کنو قسم نه بخلاص شي تاسو خیال راځي نو د الله مهربانه هیڅ سره سبي نه دي هیڅ مونږ ټول دا غي دا کائنات ټول دا غي خو اهدنا الصراط المستقيم له د ایمان پسترګو وګورئ چې خدای دا سم لار څه ده او ما ته څه کول پکار یو سره هغه خزه ډېره ظالمه
او بد کردار وه. نو هغه به یو زیارت لتله، اول ته به دا دعا کوله چې خدای زما دا خاوند په دواړو سترګو ړوند کړه، په ټپو ړوند کړه. ولې چې زه څه کوم چې دی نه ویني. ښځې وي چې زما دا مېړه ړوند کړه، زیارت ته یې وی بابا زما دا مېړه ړوند کړه. نو چې زه څه کوم چې دی نه ویني. خاوند به دې تپوس کولی چې ښځه ته چېرته ځې؟ چې دغه زیارت له ځمه او دعا کومه چې خدای زما مېړه له ډېر مال دولت ورکړي او ډېرې داسې کړي او داسې کړي. یو ورځ دا خاوند ورپسې پټ پټ تللی دی او د زیارت د پاسه چې کوم غلاف وړېدلی دی که نه، بیا د هغه غلاف لاندې هغه قبر سره ملاس دی. چې دا ښځه ورغلې ده وی زیارته بابا، هغه ورته لاندې خاوند پروت که نه ویل نن خو دې اواز هم راکو، ویل زما دا خاوند په ټپ ړوند کا په دواړو سترګو. ورته وی چې کور کې دې زیړه غوا شته؟ وی چې او شته. وی هغه حلاله که او 3 ورځې د هغې غوښه په مېړه وخوروه نو په دواړو سترګو به ړوند شي. دا واپس کور ته راغلی ده چې څه ساعت پسې ورپسې خاوند هم راغلی دی. ښځې څنګه چل دی؟ ویل سړیه دا چاړه والا دا غوا زر حلاله کړه. ویل ولې؟ وی نن خو هغه زیارت را سره خبرې مو کړې. اوس ښځې ته داسې پته ده چې زیارت سره هم دی پروت و. تاسو پوه شوئ؟ غوږ کې دی غوږ. دا هغې ته څه پته ده؟ زما په خپل خیال چې د خندانه زیات دې خبرې ته سوچ وکړئ بیا به پې پوهېږئ نه. غوږ کې دی. حلاله که غوا، غوا حلاله کړه. چې حلاله یې کړه نو یو لومبۍ ورځ باندې چې په خاوند غوښه وخوړه، وی ښځې زما د سترګو ته خو څه تیاره تیاره کېږي. چپ غوږ کې. په 2مه ورځ چې غوښه وخوړه، وی ښځې دا تیاره خو زیاته شوه. وی بس دا خو د غوښې در باندې اثر وکړو، امید دی چې خدای به مونږ ښه کړي. چې په 3مه ورځ پې غوښه وخوړه، سړي په سترګو لاس کېښود. وی ښځې هېڅ راته نه ښکاري. وی چې ښه بس ړوند شو. خدای دې دا زیارت وی دا د څه چل کو؟ وی چې بس ړوند شو به د نور کاره خو ووتمه، خو ښځې بس داسې به وکړمه چې د دروازه کې به ناست یم او چرګان مرګان به شړم. په دې کې څوک سړی راغلی دی کور ته. دی ورته ویل چې راځه سړی په ټپ ړوند دی. چې کش کش دې سړي اورېدلي دي، کوتکې ورته را پرېښی دی چې په دا ځای سړی والی دی په ټکي مړ دی. ښځې ورته ویل دا دې څه وکړه بیړه دې غرکشه، دا خو د کولنګي چرګ مړ. چرګان یې ډېر وو په کور چې څه ساعت تېر شوی دی، 2یم سړی راغلی. بیا دې سړي په کوتک والی وی دا دې څه وکړه ظالمه، دا خو د هغه انګریزی چرګ مړ. مړه ها چې په دې کې 4 برابر چې 4 برابر کړه. خاوند ورته سترګې پرانیستې دي او ښځې ته وایي چې زه خو جګ جوړ یم، تا دې دپاره زیارت ته تلې او دواګانې دې کولې چې خدای زما مېړه ړوند کړي چې ستا څه خوښه یي چې هغه کوې. زه اوس د هر څه خاونده ستا سر وخوري، خو دا مړ اوس لرې که چې پې هم نه نیسي څوک. سړی راغوښتی دی په 100 روپۍ چې دا مړی یو څه دا یو او سیم کې وغورځوه. چې هغه یې وړی سیم کې غورځولی چې راغلی چې 100 روپۍ راکړه مړی مې یوړ. ویل هغه خو بیا راغی، هغه مړی دا دی پروت دی، بل یې ورته دروازې ته کړی. چې هغه یې اوچت کړی وړی دی چې بیا راغلی، وی هغه خو بیا راغی ظالمه، بل یې ور 4 وړی چې پې لېږلي دي. اخیري چې لېږلی دی، وی هلکه چې دا ځل در نه را نه شي کولی، سم یې غورځوه سیم ته. چې د سیم په غاړه دا مړی غورځولی دی چې ګوري
یو سړی ناست دی د سیند په غاړه جامې وینځي وایي هلته بیا لا راوتی جامې مینځي هغه یې مړ کړی چې داسې په غاړه روان دی یو ماهیګیر روان دی میان نیسي وایي الله اوس میان هم نسي هغه یې مړ کړی بل یو غوتمارو په دریاب کې میانو پسې غوتې والې په هغې ور ټوپ کړی وی لا سر دې مړه اوچت کړو هغه یې مړ کړی دی بیا راغی سړي ته یې وویې چې وروره اوس مې سمه صفایه وکړه جامې وینځلې مړې را په غاړې ته راوتی بیا مې ور وغورځولو مړ مې کو بیا یې ماهیګیر په شکل کې راوتی بیا مې مړ کو بیا یې د غوتمار په شکل کې بیا سر نیغ نیغ کولو دې خوا راتلو بیا مې مړ کړو سړي والا 100 روپۍ ورکړه ما ته وګورئ که لږه مقل لرئ او سوچ لرئ نو دینه به انداز ولګوئ چې په مونږ هغه د ښځې کار شوی دی او د هغه سړي کار شوی دی خدای میړه دې په ټپ وړونکي او میړه یې سړی ورسره فراډ وکړو او جوړې سترګې یې ړندې کړې هر څه یې لیده ویل زه څه وینم نه تاسو باندې هغه چل دی د احنافو مستدل دا عمل د صحابي دی چې حضرت بلال د رسول الله د قبر په نیت باندې مستقل سفر د شام نه مدینې ته و نو اصحابی کا نجومی بأیہم اقتدیتم اهتدیتم چې مدینه تراغه مدینه کې شور او غوغا شو چې بلال راغله هغه غم چې کوم د حضور د خلکو لغوندې هیر شوی او بیا را تازه شو د بلال پکاتو حضرت عمر ورته وی چې بلال بانګو آیا بی بی عائشی ورته جواب راولېږلو چې بی بلال ته وایا چې بانګو کا چې د جناب محمد رسول الله غزاړه یاد بیا را تازه شي حضرت بلال ورته وی چې ما د رسول الله نه رستو قصد کړی دی چې زه به بیا بانګونه نه وایم ولی ما بچی بانگ وی نو زما معشوقه به ما ته مخامخ په جماعت کې ناسته وه زه به چې دې ځای ته راورسېدم چې اشهد ان محمد رسول الله نو ما به په اذان کې اشاره وکړه چې بلال د چا د پیغمبره شهادت ورکوي هغه محبوب دغه دی ناست دی اے عمره ما مجبور وز چې اشهد ان محمد تر ورسم نو زه به چا ته اشاره عزیزانو د آدم علیہ السلام نکاح په جنت کی جبریل علیہ السلام تړل د بی بی حوا سره اوس پختنه ور سره دا په کار و مولانا صاحب چې مہر څه شی مہر څه ځکه چې بے مہر خو نکاح نه کی نو مہر څه آدم علیہ السلام نکاح چې کېدنو مطالبه ته وشو چې مہر راوړه چې نکاح دی وتړو هغه وی چې څه شی راوړم ما سره په جنت کې څه شته نه الله ورته وی چې ستا په اولاد کې به یو پیغمبر پیدا کیږي او محمد نامه به وي دا هغه محمد په نوم باندې لس کرته درود وایا او هغه درود جبرئیل د بیبي حوا په مہر کې در ورک نو آدم علیہ السلام لس کرته اللهم صل علی محمد اللهم صل علی محمد اللهم صل علی محمد لس کرته دا درود وی او دا درود د بیبي حوا په مہر کې ورکو او جبريل علیہ السلام یې نکاح اوس کتا سوای چې په درودم مہر کیږي او د رحمان بابا ترک څوک جناب محمد رسول الله طول عمر میں تیر شو بیہودا په زمانہ اوست زمان سروی او د ترکو استانا
इसमें हासिल नकड़ पशे खै पमुलाए के, इसमें हासिल नकड़ पशे खै पमुलाए के, पसल दे मेवार दे हर चीशी पमै खाना। बेमाशुकीन में शेखी और मुला तो डेरो, शेखी में मोकड़ा और मुला तोब में मोकड़ो, बेचाना बे माशुके। इसमें हासिल लकड़ पशेखै प मुलाये की, पसल दे मेवार दे हर चिशी पमै खाना। हो पाम को द मंसूर गुंदी पदार नश रहमाना, डेरे दादा इश्क खबरे मकड़ना दाना। अजरा जिदा मुलियान दी चरता पुसबले हो नखे मंसूर इस्तिगराक फिल्लार आ गए। आवाज से कौन अल्लाह 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 अल्लाह, बिल्कुल महवा शोद खुदा पजात। इस्तिगराक फिल्ला च राशि नुबिया सड़ी तब्बल एच नखकारी सेवाद अल्लाह, हत्ता की कलांदी गोरिम अल्लाह दे का, दसी गोरिम अल्लाह दे का, पास गोरिम मुतियाजिम निशी को। चे इस्तिगराक फिल्लार आगे चे जानती गोरिम अल्लाह दे, नुवेवी चे अनल हक ज हक। मुलियान रौनी वो चेवा जानते खुदाए दगा से उजगार बोले कदा उस चीज न कदा उस उजगार दी अखबार के वर्की द खदे बाचे इश्ताओ निश्ताओ इश्ताओ निश्ताओ इश्ताओ निश्ताओ दगा से उजगार खेल बू रावीनी में ताजान तखदे वे काजी ते पेश को पानसी कई सका हुई पानसी पसुलायो कम पड़े चगाड़े तवरवा चलो अगा पड़ी मावाज कोलो चे अनल हक पकमला रहे चे दद जनाजा उड़ा अगा देवालूनो मावाज कोलो चे अनल हक। शेख शिबली दगा वजी जमाने लोए वली और बुजुर्ग अगा दशपे खुदा सारा राज और न्याज कोलो सवाल होक शेख शिबली सवाल कर बदरे हजरते करीम। शेख शिबली दालोई वली और बुजुर्ग शेख शिबली सवाल कर बदरे हजरते करीम। मंसूर रा चिरा बदार कर दिए रहीम। खुदा दा मंसूर दे पदार वले ओखे जोलो द खुजान ता खुदा न वेली दे खुदा इस्तिगराक पर दरजा की रागले आवाज वर्तौश आवाज वर्तौश चे मंसूर बूद वाकिफ असरार सिर दोस्त। मंसूर बूद वाकिफ असरार सिर दोस्त। अरकस के सिर्रा फाश कुनद ई सजाए उस्त। मंसूर तमाशु की जान खुद चगे वाले चगे वाले नो अरकस के सिर्रा फाश कुनद ई सजाए उस्त। कम सड़े चिद इश्क राज फाश की अगला दा से सजा और कौल पकार दीजिए फांसी। उस मामा मंसूर बकम देना पैदा करो ता सुबह ऐसे पैमान हुआ है जी जुमात नौजी दा खबरें बम यादी हुई या पे पोए गई
منصور کم ځای نه اوس پیدا کوو صاحبه. او په خوبانو مینا رحمان بابا وی ماوی زبا نکرم پا خوبانو باندی مینا د خوبانو چوید صورت ویلا. خوبانو چې څوک مین شي بیا بل طرف ته ګوري چرته. او زمونږ مثال دا تاسو د مانځه کې ګورئ خاص کر دا شیخان صاحبان چې ولاړي داسې ولاړي داسې کوي که نه کوي وایه در سره سړی تیر شم ستاسو دا منځونه اوس که اهدنا الصراط المستقیم کې ستا استغراق راغلی نو ته به بل څوک وګورې پته به درته ولې مجنون یو سړی په منځ ولاړو مجنون یې په مخ کې تیر شو چې تیر شو ورته ویل ړوند دې په سترګو زه په مانځه ولاړ یم او ته زما مخ کې تیر شو. هغه ورته ویل په غبرګو ړوند شي په غبرګو ړوند شي ته د خدای په عشق کې مست خدای ته ولاړې نو زه دې څنګه ولیدم زه د لیلا په عشق کې مست یم په خدای قسم که ما ته لیدلی زه د لیلا په مینه کې ما ته نه یې لیدلی او ته خدای ته ولاړې زه دې څنګه ولیدما. تاسو خیال را نو عرض میں داو چې د چا استغراق وي فی الله هغه چاته ګوري چا. نو عزیزانو اهدنا الصراط المستقیم تقاضا دا چې ته داسې شي چې الہی کوئی تمنا نہیں زمانے میں عمر میری ساری گزری ہے شراب خانے میں. آغا دا خوبانوں پر شراب خانہ خدا کرے کہ حسینوں کو بھول نہ جائیں ہم خدا کرے کہ حسینوں کو بھول نہ جائیں ہم بڑا مزہ ہے حسینوں سے دل لگانے میں. زړه دې خسته او سره ولګي او حسینان په دې منبر د یو 35-36 کالو الک بیان شوی په دې منبر هغه ځای کې زه ورته ناست آمې اوس هم په دې اړه لیکلی یو خبره وکړه په تقریر کې ما ته به د هغه په خبرو کې اشتباه شوه. زه د 500 کالو ملا یم 500 کال د الله مهرباني ده داسې شی نه دی چې ما نه اورېدلی دی او نه ما د نظر نه ګینې نه دی تېر شوی. د هغه په خبرو کې به ما ته اشتباه شوه. وی عمر فاروق چې وفات شو چې وفات کېده نو وصیت یې وکړ چې ما چې په قبر کې ږدئ نو زما په دې مخ خاورې ومږئ. نو کور والا ورته وی چې ولې وی دې لپاره چې په مخ مې خاورې مږلي او خړ مخ خدای ته ودرېږم ګوره که چېرته رحم یې راباندې وشي. ما ته اشتباه شوه چې کور ته لاړم ومې کتل حافظ ابن کثیر دا واقعه نن 1200 کاله مخکې لیکلی. حافظ ابن کثیر حضرت عمر وی زما په مخ خاورې ومږئ. که حضرت عمر غوندې وایي چې زما په مخ خاورې ومږئ نو ستاسو زما مخ ته شي زمونږ خو چې ځنکدنې ویاله نه یې راولې یا جامت یې لږ لوی دی چې د قبر کې دا مخ داسې ریګمال کړی ښکاري نو چې د پیرنګي په شکل کې خدای له ورشي
حضرت عمر خو زما په مخ خاورې ومږی چې خړ مخ خدای له ورشه او د چا چې د پیرنګي شکل جوړ کړی او خدای له ورشي نو په هغه به سره هم کړي. تاسو خیال را نو عزیزانو عرض مې داو چې اهدنا الصراط المستقیم باندې عمل دی خلکو کړو. د اهدنا الصراط المستقیم ایمان د دې خلکو. اهدنا الصراط المستقیم ایمان د ابوبکر صدیق زمون او اهدنا الصراط المستقیم ابو بکر ناسته دا سیو کته ونه ته یو مرغای ناسته و په ونه کې ناسوري تناسته و ډېره طبیعت کې وکړه به یو وزر ګرولو کله به بل وزر ګرولو دا ورته داسې کړه نو په جړاش او وی چې کاش اے پروردگار چې دخو دا مرغای وی سمرا بیغم ناست دا دنیایم بیغم دا و آخرتیم بیغم دی دا آخرت حساب او عذابم ورت نشتا او دنیا کی هم څه غم نشتا نه د رزق طلب شتا او نه د دنیا طلب شتا سمرا بیغم خدای چې زدا مرغای وی خو چې انسان نه چې انسان نه ځکه چې انسان د پاره څومره مشکلات دي نو هغه ابو بکر ته مخامخ وکړ بیا یو ګډوړی وړي کاش اے پروردگار چې زدا ګډوړی وي خلق حلال کړي وي او په اوري اورید کړي وي او بیا یې خوړلې وي خو چې انسان نه وي دا د ابو بکر الفاظ. نو په اهدنا الصراط المستقیم باندې خود دې خلق عمل کړي. عزیزانو په اهدنا الصراط المستقیم باندې عثمان ذی النورین عمل کړ چې د پیغمبر دوه لونه په واده وي څومره مال او دولت چې ور سره چې په پیغمبر عاشق شو نو ټوله په قربان ولی و زما د محبوب د مینې تقاضا داده چې تا سره به پیسې نه اهدنا الصراط المستقیم باندې خو دې خلکو حاجی محمد عامل دی خدای بخی په بڑا بیره کې ډما غړې دا مونږ بڑا بیری ته تلیو تقریر ول راځي تقریر پرې دی بل کار کو سکه ول دی اجری ته ډمې تاسو وجی بس کیندا به راځي د مخ کې مونږ ورپسې اجری ته نه وته غیر چاپیر دنیا لاستا دا دم لګیا دا غډیږي دوپړې مارو خېټي پوری دوپړې تړلی او باجی او لګیا دی بلنګا دلنګا جوړا دا داستا زه غوندې خوشاټر ورته نه حاجی محمد عامل ورغه ډمای دلاس نونی او بچی لک صبر وکړي او غزل ما لا سونه دا سګړي جو د وجره خلکو لک سات بزما دا غزل او اورین بیا دې ډمه اورې دل در تراغلم چنن خو لنډه غوندې وخت خدای درکړې دی چې دغه وختم دې ډمه ته تیر ګنو لوی وخت به د خدای په مخ کې بیا څه جواب کوي دا ویلو او په جړا شو چې دې په جړا شو ټول اجره په جړا شو ورته لو اوري بچو کده خدای بندگان یې نو جمعه تراشي او کده شیطان بندگان یې نو دې ډمیتا چې دا زمونږ بچي او زمونږ لور د دې تناستو سي ناست په خدای قسم در تخرم
چې 2 منټه تیرېده ټول جومات ډک شو، حجره خوشې پاتې شو، خلک ټول جومات ته راغلل. حاجی محمد امین صاحب دې خدای وبخي، هغه به وایي تسبیح په لاس کې په جومات کې کېناستل خو خوند کوي، تسبیح په لاس کې په جومات کې کېناستل خو خوند کوي، لیکن توره په لاس کې په میدان کې ودرېدل ډېر خوند کوي. تسبیح په لاس کې په جومات کې کېناستل خو خوند کوي، لیکن توره په لاس کې په میدان کې ودرېدل ډېر خوند کوي. جومات کې کېناسته او تسبیح راغستله، اوږده اوږده نفلونه کول، دا خو هر څوک کولی شي، لیکن توره په لاس کې په میدان کې ودرېدل ډېر خوند کوي. توره راوباسه میدان ته راوځه چې بدبخت قومه تباه کېږئ. لګي مونږ اولیاء داسې منو کنه، دا نه ګورئ چې سید حسن رحمت الله علیه ژوند مطالعه کې چې دی ولی سید حسن شوی، شیخ جنید پېښوري دا په څه خبره خدای ته درسېدلی، د څه کړي شیخ حبیب صاحب د څه کړي دې ته نه ګوري. شیخ جنید بغدادي ته یو وفد راغی چې صاحب تباه شو، ولې وی دلته یو ډمه ده 1500 روپۍ دی، یو شپې اخلي چې څوک ورسره تېروي، هر سړی کور خرڅوي، سامان خرڅوي، 1500 روپۍ پیدا کوي او دې ډبې تېروي. وی ښه خپل شیخ یې راوغوښت، ورته ویل ورشه دې ډمې ته او ورته ووایه چې نن بېګاله چانه پیسې وانلې، شیخ جنید بغدادي به ستا کور ته راځي. عاشق سړی خو معشوقي ته ځان ښه کول غواړي که خلکو ته، ته چې په خدای مینې خدای ته ځان ښه کوه، خلک دې وایي لګیا دي که غاپي دي. شیخ جنید بغدادي خپل شیخ ته وایي چې دې ډمې ته ووایه چې بېګاله چانه پیسې ماله، زه به ستا کور ته راځم. ډمې له چې شیخ ورغی چې شیخ جنید بغدادي به ستا کور ته راځي، هغې ویل هغه څه کړه؟ ویل خبر نه یم، خو چې زه به بېګاله راځم، چانه پیسې مالو، دا 1500 روپۍ واله پیسې وړاندې نه ورکړي. ماسخوتن مونځ چې وکړو، شیخ جنید بغدادي شیخانو ته وایي چې بس تاسو کېنئ، زما شپه به بېګاله ډمې کوئ. الله تاسو دا ښه خلک چې دي کیسهخانې جلسه کې ناست دي، او زه اوس درته وایم چې زما شپه به بېګاله. دلته اوس ډمې شته که نشته پېښور کې؟ شته؟ د ځواني مرګ چې ښه درته پته ده. اوس چې تاسو ته زه دا ووایم چې هلکه تاسو بس جلسه مې ختم کو، زما شپه به بېګاله ډمې کوئ، پرې به مې دی؟ او شیخ جنید بغدادي ایمان وکړ، شیخانو ته وایي جومات کې کېنئ او زما شپه به بېګاله ډمې کوئ. ورغی ورننوت، شیخ ورته وایي چې بیبي داسې چل دی چې زه د سپیر غوندې یم، صفایي زیاته خوښوم، ستا د بدن سره پردي سړي لګېدلي دي، لاړه شه غسل وکړه او پاکې جامې واغونده او بیا راشه، بیا به خبرې کوو. ډمه تلې ده، غسل یې کړی، پاکې جامې اغوستې دي. ورته ویل بیبي دا 1500 روپۍ تا مانه په څه شرط اغوستې دي؟ ویل په دې شرط چې دې شپه کې ته ماته څه وایې نو زه به وایم چې ښه چې. ویل نه خو به نه کې که؟ ویل نه. ورته ویل ښه ده بیبي داسې چل دی چې شپه اوږده ده، ستا او زما شپه ده، زه د سپیر غوندې یم، مونځونه م زیات خوښوم، یو 2 رکعته مونځ ته م وکړه او زه به م وکړم، بیا به نورې خبرې کوم. ټمه یې په مانځه ودرول، چې په مانځه یې ودروله، شیخ جنید بغدادي رحمت الله علیه په سجده پریوته او څه وایي؟ وی هر چی کردم بود آخر کردمش، هر چی کردم بود آخر کردمش،
دمش الزنا سوء نماز آوردمش هرچی کردم بود آخر کردمش الزنا سوء نماز آوردمش اے اللہ زما خدا کارو چې دا خزه د زنا نه مې راوسته او تاله مې ودروله. د دې کار څه و؟ د ده مې کار څه زنای. د زنا نه مې راوسته او تاله مې ودروله. اوس دینه مخکې د چا کار؟ پس رجوع قلبی کار ترا، پس رجوع قلبی کار ترا، قلبها قلبت فعل مصطفی. پس رجوع قلبی کار ترا، اے اللہ د دې زړه د زنا نه تورول او ځان سره تعلق جوړول دا زما کار نه دی، دا ستا کار. زما خو دومره کار و چې د ډمتوب نه او د زنا نه مې راونیو او را مې وستا او پاکه مې کړه، تا ته مې ودروله. اوس د دې زړه د زنا نه تورول او ځان سره تعلق جوړول خدای دا زما کار نه دی، دا ستا کار دی. نو ته څه وکړه؟ قلبها قلبت فعل مصطفی. اے اللہ د جناب محمد رسول اللہ په خاطر د دې زړه د زنا نه تور کا او ځان سره تعلق جوړ کا. په سجده کې خدای ته دا دعا دمې چې دا واورې د بېهوشه پرېوته، سهار له چې په هوش کې راله د شیخ جنید بغدادي رحمت الله علیه په لاس بیعت وکړو، د زنا نه توبه وویسته او د خپل وخت لوی ولی او بزرګه تیره شوې ده. خدای ته لوی ولی او بزرګه جوړه. پیران او علما او بزرګان دې ته وایي چې دمه د زنا نه راونیسي او خدای ته په سجده وغورځوي. نن مونږه که څوک سجده کوي نو هم خوی خصلت کردار حرکات سکنات کریکټر زمونږ داسې دی چې هغه مغه سجده پرېږدي ته خنزیر جوړ شي. نو زما عزیزانو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه سړی ته دا نه وایي چې ته خدای نه منې او د خدای د وجود منکر زه کافر بېایمان پلیته مرده، دا ورته نه وایي دوستي ممی که خدای نه منې مه منه. خدا زما کور ته روټۍ ته راشه، څه وخت به راځې؟ امام صاحب ورته ویل ماښام به راځي. امام صاحب د ماښام په ځای ماسخوتن تیر ورغی، ځکه چې هغه د دریاب نه هغه غاړه او د دې غاړه اوسېدو. سړی ورته وایي چې امام صاحب دومره لوی سړی واده خلافي دې وکړه، تا خو ماښام ټیم ښودلی و او رالی ماسخوتن تیر. ویلی بچیا واده خلافی میں نه دا کړی خو یو تکلیف پیښ شو. وی څه؟ وی سیند غاړې ته چې راووتم کشته یې نه وه چې زه پکې راسور شوی وی. نو اریان دریان ولاړو ما، نو په دې کې د سیند د غاړې نه یو ونه په سیند کې راوغورځېده په خپله او بیا په خپله تختې شوه، بیا په خپله پې میخونه ټکوالی شو، بیا په خپله تې کشته جوړه شوه. نو هله پکې زه راسور شم او دلته راغلم. ویل ترکان ملکان نو؟ ویل نه یقین وکړه چې په خپله ونه م راوغورځېده او تختې م په خپله شوه او میخونه م په خپله پې ټکوالی شو او کشته م تې په خپله جوړه شوه او بیا زه پکې راسور شم او راغلم. ویل امام صاحب دې دومره لوی علم سره دې دا دروغ زده کړي دي. ویل بچیا ولې؟ ویل بې ترکان هم کشته جوړېدی شي. ویل بې ترکانه کشته نه جوړېږي؟ ویل نه، دا زما عقل نه مني. ویل بچیا چې دومره غوندې کشته بې ترکانه نه جوړېږي نو دا دومره لوی کائنات بې خدایه څنګه جوړ دی؟ سبحان الله. سړی اکبک شو.
با امام صاحب لاس ورکو لا اله الا الله محمد رسول الله. اوس مې دا ومنله چې واقعي د دې کائنات مالکم سوچته چې دا دومره لوی کائنات یې جوړ کړي. په داسې دلایلو به کافران مسلمانول. دا د امام ابو حنیفه شاه. امام مالک امام المدینه د بغداد بادشاہ خط ورلیږي چې یو څو ورځو ته بغداد ته راشه. امام مالک ورته لیکي چې زه اوسګار نه یو څو ورځو ته راشه اوسګار نه. بغداد بادشاہ ورته لیکي چې یوې ورځې ته امام مالک راشه. امام مالک ورته څه لیکي؟ و یا د بغداد بادشاہ زما دې د خدای په ذات باندې قسم وي چې زه په مدینه منوره کې د جناب محمد رسول الله په خوا کې یوه ګنټه ستا په ټولې بادشاهۍ ورنکما. د رسول الله په خوا کې یوه ګنټه زه ستا د بغداد په ټولې بادشاهۍ ورنکما. په ټول عمر کې امام مالک د مدینې نه بهر شپه نه وه کړې. ولې؟ چې زه به د پیغمبر د قبر ابراهیم ابا یو گورنرو د یمن تپوس یې وکړ چې دا خلق مکې ته څله ځي. وی صاحب هلته یو کوټه ده او دا خلق لاړ شي کوټې نه ګیر چاپېر تاویږي وایي چې دې کې ثواب دی او حج مې وشو. ابراهیم اعلان وکړ چې فوراً زما په دې ښار کې یو بهترینه کمره جوړه کړه. سنگی مرمرو جوړه غلاف پې وغوړوئ کمره تیاره شوه. چې تیاره شوه اعلان وشو د گورنر د طرفه چې دې نه بعد به هېڅوک مکې ته د مکې کعبې ته نه ځي. راځئ به او دې کعبې نه به طواف کوئ. دومره لرې څه نه ځئ دغه ځای کې به حج درته کړي. د مکې یو سړی تللی یمن ته هغه وی چفو هغه کعبه چې په مکه کې زما د خدای په حکم ابراهیم او اسماعیل جوړه کړې ده خدای د هغې کعبې بدل به زه علم څنګه روټۍ په ځان حرام کړه. روټۍ ګرځي را ګرځي ایس دره کې نه لګي. یو شپه څوکیداران او پیردار چرته تللی دي د ورمنډه کړه په کوټه کې ننوتو ډکې متیازې پکې وکړې. سی آی ډي او انټلیجنس والا راوغوښته چې سړی پیدا کړه. سړی پیدا کړه. سړی ورپسې ګرځېده. 2 ورځو کې سړی بوټ راوویست. چې راویویسته ابراهیم ورته وویل چې په دې مې پوه کا عرض داو. سړی راوویستو ابراهیم ته یې پیش کړو چې دا کار دی ولې کړی دی. ادم مکې سړی ورته وایي ابراهیم ته چې خبره واوره په دې کمره باندې تا د کعبې نامه ایښې وه. هغه کعبه چې کومه په مکه کې ده د خدای په حکم ابراهیم او اسماعیل علیهم السلام جوړه کړې. ما دا معلوموله چې په دې کمره چې تا د کعبې نامه ایښې ده نو زما د خدای په کعبه کې خدا اثر دی چې څوک ورته په بد نظر وګوري نو سر قلم شي. ما ستا د کعبې بزرګي معلوموله والله ابراهیم
د کعبه نامت لري کما پکې ډکی متیازي کولې په ما څونش ابراه ورته څوې ورته مکی زما دې په خدای قسم وی چې ترغه په آرام کې ننم چې ترسو مې ستا د خدای کعبه ورانه کړې اتیانو فوج تیار ک د یمن نرا روان شو مکی تراغه 3 میله فاصله باندې ډیرو والا ټایم بوس فکس کړي په بیت الله د حمله لپاره